د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. په بلخ کې د موسمي ناروغیو د مخنیوي په موخه د بلخ ولایت ابو علي سینا حوزوي روغتون له لوري د عامه پوهاوي غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو څخه ښځینه کارمندانو ګډون کړی و. په پایل کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون امیر وویل چې د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو کارمندان په عامه پوهاوي کې مهم رول لري ترڅو د موسمي ناروغیو مخه ونیول شي. همدارنګه هغه ویل چې د عامه روغتیا وزارت لخوا هم واکسین پلي کیږي چې کورنۍ مکلف دي ترڅو خپل ماشومان واکسین کړي. و موضوع اساسی و مهمی که است در رابطه با آگاهی جامعیت توسط شما خواهرای عزیزی که اینجا حضور دارند در مورد احصالات است، در مورد واکسین است و در مورد چی است؟ تغذیه است. د یونیسف دفتر استازي خلکو ته د عامه پوهاوي په خبرو رسولو ټینګار وکړ ترڅو په دې سره د موسمي ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. تغییر رفتار اجتماعی ما شما با خانواده و فامیلا پیام‌هایی را که اینجا میخوانیم و با هم میگیریم این باید برسانیم. د یادونې وړ ده چې د عامه پوهاوي دغه غونډه د یونیسف دفتر په مالی مرسته جوړه شوې وه چې د ولسوالیو روغتیایي کارمندانو پکې برخه لرله. په شمال کې د سره میاشتې ټولنې ریاست مسؤلان وایي د مداخلې پرته خلکو ته په عادلانه توګه مرستې ویشل کیږي. د سره میاشتې ټولنې مسؤلان دا خبره ردوي چې د مرستو په ویش کې د اسلامي امارت مسؤلان لاسوهنه کوي. په شمال زون کې د سره میاشتې رئیس مولوي یار محمد فاروقي د زون په کچه د خپلو فعالیتونو او همدارنګه د بشري مرستو په اړه توضیحات وړاندې کړ. دا خبره یو پروپاګاندا دی، د دې هیڅ حقیقت نشته. په هر ولایت کې د اسلامي امارت مسؤلین والی دی، که قمندان د امنیت دی، که هغه حوزې مسؤلین دي، که ولسوالان دي، که هر څوک دي، زموږ د سرې میاشتې په مراتو کې دوی هیڅ کله مداخله نه کړې دی، نه یې کوي. دوی د سرې میاشتې اصول نه پوه دي چې دا یو مستقل نهاد دی. نوموړي همدغه راز ویل چې د روان کال په لومړۍ روبه کې د بلخ په ګډون د هېواد په 15 شمالي ولایتونو کې له 3326 د طبیعي پیښو له امله د زیانمن شوو او بېوزلو کورنیو سره بشري مرستې ترسره کړي. په دې کې چې کوم مرستې کومکونه کړي دي هغه د دې نه علاوه دي. دا چې اوس کوم کومک ذکر شو مجموعه دا 1210 کورنۍ سره مرسته زموږ له طریق نه شوې دی او روبع اول کې بیا ځان له روبع اول کې 9316 کورنۍ سره صرف د روبع اول کې کومک شوی دی. په شمال زون کې د سره میاشتې مسؤلینو له ټولو نړیوالو او همدارنګه په هېواد کې مرستندویو موسسو څخه وغوښتل چې له بېوزلو او اړمنو کورنیو سره بشري مرستې وکړي. د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ ولسوال په یوې غونډه کې د یادې ولسوالۍ دولتي ادارو مسؤلانو فعالیتونه وارزول. په پیل کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوال اسد الله وفا په دې ولسوالۍ کې د خپلو فعالیتونو په اړه توضیحات وړاندې کړ او له ځایي خلکو یې وغوښتل چې د اسلامي پروګرامونو د پلي کولو په برخه کې لازم همکاري وکړي. موږ چاربولک په ولسوالۍ کې الحمدلله محوره د سپین ږیرو خیرادار صاحبانو سره جلسې لرو او دغو د مشکلاتو پوښتنه ځینې کوو. دغو مشکلات تر موږه پورې رارسي. موږ یې مشکلات که وکړو دلته حل کړو، دلته ورته حل کړو. که دلته بالفرض حل نه شي نو موږ یې ولایت ته د لیګوال ته مراجعه کوي. موږ اتفاق په اتحاد الحمدلله ډېر برابر ده. له بلې خوا د روغتیا پوهنې د امنیه قمندانۍ او یو شمېر نورو مسؤلینو په یاده ولسوالۍ کې شته ننګونې په ګوته کړې. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ یو شمېر مشران او خلکو خپل چاپریالي او ټولنیزو ستونزو په اړه خبرې وکړې او له اړوندو ادارو څخه وغوښتل ترڅو د دوی شته ستونزو ته رسیدنه وکړي. ما مردم بسیار متضرر شدیم او ما مردم فعلا که امی امارت اسلامی مثلا یا دما یا یک سال میگذره بسیار از اینا خوش هستیم او بسیار ما مردم از اینا آماده هستیم که ما مردم یعنی رقم خدای پاک دما و شما یک امارت اسلامی را آورد. این کمک ها میاید همین دردشم میاید اما مردم رسیده نمیتونه. مردم ما بیخی غریبکار است او خوردنی نداریم. ما مردم چا میگم از چا ترسی از شور است آدم استفاده میکنیم دیگه او خوردنی ما مردم نداریم.
د یادونې وړ ده چې چاربلاک ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له محرومو ولسوالیو څخه ده چې په تیرو کلونو کې د جګړو له امله د پرمختګ مخه ډوبه شوې او په بېلابېلو برخو کې د بشري او ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.